کریټ به کوئ نوی جیمیل. نو راځئ اول ځو چې مونږ خپل موبایل کې ځان له جیمیل جوړ کړو. ټیک ده، تاسو به راشئ سیټینګ ته. جیمیل جوړولو دپاره تاسو چې کله سیټینګ ته راشئ نو په سیټینګ کې به چې کوم تاسو لاندې سکرول ډاون کړئ، دلته تاسو ته لیکلي دي چې ګوګل. ټیک ده، په دې تاسو کله کلیک کوم، تاسو په دې دغه باندې کلیک کوئ او دلته تاسو چې کوم دی دا لیکلی دی ایډ انادر اکاؤنٹ. ټیک ده، تاسو چې کوم دی دیز نه ایډ انادر اکاؤنٹ نه به چې کوم دی تاسو به په دې باندې کلیک کوئ. ټیک ده، چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو هلته به تاسو چې کوم دی دا شو چې ګورئ ورته ګوګل. تاسو په دې باندې کلیک کوئ، چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ دلته تاسو نه چې کوم دی پاسکي غواړئ. ټیک ده، تاسو موبایل له چې کوم کوډ ور کړی وي یا به د هغه چې یا وي فنګر وي پین، نو هغه به تاسو نه غواړي. سیګنل لږه مسله ده، خو تاسو چې کوم دی زه سټپ بای سټپ دلته ښایم چې تاسو به څنګه جوړوئ. ټیک ده، دلته به تاسو راشئ ورته دلته ګورئ دی لیکلی دی چې ایمیل ارکون. دلته دا فارګیټ ایمیل خو نه، تاسو نوی جوړوئ نو کریټ اکاؤنٹ. ټیک ده، یعنې دغه چې کوم دی هغه تاسو نه کوئ، تاسو به چې کوم دی په دې کریټ اکاؤنٹ باندې به تاسو څه کوئ، په دې باندې تاسو کلیک کوئ. ټیک ده، چې تاسو کله کریټ اکاؤنٹ باندې کلیک کوئ، ټیک ده، نو فار مای سیلف دا چې کوم دی دې کې بیا ډېر ملګري چې کوم دی په دې نه پوهېږي، وایي چې اوس دا کم یو فار مای دا فار ورک اور مای بزنس یا دا دغه، نو تاسو په دې لومبي باندې کلیک کوئ. ټیک ده، چې کله تاسو په دې فار مای سیلف باندې چې کوم دی دا باندې وکئ نو دلته به تاسو چې کوم دی نیم غواړئ، دا ته به څه وکئ، دلته به تاسو خپل نیم ورکړئ. ټیک ده، زه ولې نیم ورکوم. ټیک ده، فرست نیم او لاست نیم به تاسو ورکړئ. ټیک ده، نیکسټ باندې به تاسو کلیک کوئ. کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ تاسو خپل ډیټ اف برث چې کوم دی هغه دلته نه تاسو سلیکټ کولی شئ. ټیک ده، چې ستاسو څه وي. او بیا چې کوم دی مطلب دا ړومبی چې ګوره دې کوم تاسو ته زه وایم دا چې کوم دی ړومبی دا منت ده. ټیک ده، تا چې کوم پیدایش وي میش هغه. دویم چې کوم دی دا ډی ده. ټیک ده، کومه ورځ وي. او دریم چې کوم دی دا اییر دی. ټیک ده، بیا تاسو دلته لاندې ګورئ تاسو دا کونه غوندې ښکاري دغه ټکي، په دې تاسو کلیک کوئ، تاسو به خپل جنډر سلیکټ کړئ. ټیک ده، هلک جینۍ مطلب دا میل فیمیل. ټیک ده، نو تاسو چې کوم دی دا سلیکټ کړئ او تاسو به چې کوم دی نیکسټ باندې کلیک کوئ. دلته چې کله په نیکسټ باندې تاسو کلیک کوئ دلته تاسو نه اوس چې کوم دی یوزر نیم غواړي. ټیک ده، کوم دی چې ستاسو جیمیل وي. ټیک ده، هلته تاسو نه غواړئ، تاسو به چې کوم دی هغه څه کوئ سلیکټ به کوئ. ټیک ده، اوس چې کومه ما نه به ټایم اخلي خو زه چې کوم دی ټیک ټاک صحیح دغه جوړوم جیمیل. ټیک ده، نو په دغې وجې چې کوم دی دا ما نه بار بار دغه غواړي، خو دې سره زه چې کوم دی یعنې انسټال لګول غواړم چې مطلب کوم دې سره کېږي. ټیک ده، دا اوس وایي چې دا ورکړی شوي دي الریډي. دی ما ته وایي که نه چې دیټ یوزر نیم از ټیکن. نو دا چې کوم دی اوس مونږ ګورو چې مطلب کوم صحیح رسي. ټیک ده، په دغه به تاسو خیر دی دغه کېږئ نه. زه دلته ویډیو دروم، خیر ده چې زما له کله نیم ولي بیا به تاسو ته شروع کړم. ها، نو دلته به تاسو نیکسټ وکئ. په نیکسټ باندې کله تاسو کلیک کړئ دلته تاسو نه پاسورډ غواړئ، تاسو چې کوم دی کوم پاسورډ ورکوئ نو تاسو چې کوم دی دې نه خپل یو پاسورډ ورکوئ. ټیک ده، زه خپل پاسورډ چې کوم دلته سلیکټ کوم، سلیکټ کو پاسورډ په دغه باندې به نیکسټ باندې به کلیک کوئ. ټیک ده، نو دا به چې کوم دی تاسو دلته نه یعنې دغه دی دا زما چې کوم جیمیل دی دلته نه کریټ شو، نیو جیمیل چې کوم دی هغه زما چې کوم دلته نه جوړ شو. ټیک ده، دلته اوس نیکسټ باندې کلیک کوه او دغه چې کوم دی سیګنل لږه مسله ده دا به اوس چې کوم دی حل شي او تاسو ته به چې کوم دی دغه تاسو وینئ آی اګري باندې به کلیک کوئ دلته تاسو او تاسو چې کوم جیمیل وي هغه به دلته نه چې کوم دی کریټ شي. نوی جیمیل مونږ جوړ کړو.